د المجادله مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 58مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 22 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير بشک الله د هغې ښځې وینا واورېدله چې د خپل میړه په باب له تا سره بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي الله ستاسې دواړو پوښتنه او ځواب اوري هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور له تاسې نه چې کوم کسان له خپلو ښځو نه زهار کوي یعنی دوی ته مور وایي په حقیقت کې د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي د هغو میندې خو همغه دي چې هغوی یې زیږولي دي دوی یوه ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډیر عفو کوونکی او بخښونکی دی والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير کوم کسان چې له خپلو میرمنو نه زهار وکړي یعنی هغوی ته د مور په نامه خطاب وکړي بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې یې کړې وه نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام دې آزاد کړي په دې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوئ الله ترېنه ښه خبر دی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم او څوک چې غلام ونه مومي هغه د 2 میاشتې پرلپسې روژه ونیسي مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د 80 مسکینانو ته خواړه ورکړي دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ دا د الله ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين کوم کسان چې له الله او د هغه پیغمبر نه مخالفت کوي هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوي دي موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد په هغه ورځ دغه د ذلت عذاب واقع کیدونکی دی چې کله الله دوی ټول بیا ژوندي را پاڅوي او دوی ته وښیي چې دوی څه کړي دي دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول کړو وړو شمیرلي خوندي ساتلی دي او الله په هر یو شي باندې شاهد دی ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیتن نه خبر چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر شي باندې عالم دی. هیڅ کله داسې نه کیږي چې د دریو تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکي کله دې نه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرته وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغو ته دا وښیي چې هغوی څه کړي دي. الله په هر شي باندې عالم دی. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا تا هغه کسان ندي لیدلي چې هغوی له پټو خبرو کولو نه منع کړای شوي وو، بیا هم هغوی همغه حرکت کوي چې له هغه نه هغوی منع کړای شوي وو. دوی په پټه پټه په خپل منځ کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي، او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې هغسې الله پر تا سلام نه دی کړی، او په خپلو زړونو کې وایي چې زموږ پر دغو خبرو باندې الله موږ ته ولې عذاب نه راکوي. د دوی لپاره دوزخ کافي دی، دوی به د همغه د سون مواد شي. ډیر ناوړه عاقبت دی د دوی. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای مؤمنانو، کله چې تاسو په خپلو منځو کې پټې خبرې کوئ نو د ګناه او تیری او له پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې نه، بلکې د نیکۍ او تقوا خبرې وکړئ، او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې د هغه حضور ته په حشر کې ستاسې وړاندې کېدل دي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. په غوږ کې پسېدل خو یو شیطاني کار دی. دا کار د دې لپاره کیږي چې مؤمنان پرې وځورېږي، په داسې حال کې چې د خدای له اذن نه پرته هغو ته هیڅ ضرر نشي رسولی، او مؤمنان باید پر الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ای مؤمنانو، کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپلو مجلسونو کې ځای پراخ کړئ نو ځای پراخ کړئ، الله به تاسو ته پراختیا درکړي، او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاڅېږئ نو پاڅېږئ. له تاسو نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کومو کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی، الله به هغو ته لوړې درجې په برخه کړي، او تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن
الله غفور رحيم. ای مؤمنانو، کله چې تاسې په ګوښه ځای کې له پیغمبر سره خبرې یعنې سلام مشورې کوئ، نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړئ. دا ستاسې لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده. البته که تاسې د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ، نو الله بخونکی او مهربان دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. تاسې له دې خبرې نه وویرېدلی چې په ګوښه کې له غږېدلو نه مخکې به صدقه ورکوئ؟ ښه نو که تاسې دا کار ونه کړ او الله تاسې معاف کړئ، نو د لمانځه ادا کوونکي اوسئ او د زکات ورکوونکي اوسئ او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ. تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ته هغو خلکو ته نه ګورې چې هغوی یوه داسې ډله په دوستۍ نیولې ده چې د الله غضب پرې شوی دی. هغوی نه ستاسې دي نه د هغوی، په پوهه ادراک سره پر دروغجنه خبره قسمونه خوري. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. ډیر بد عملونه دي چې هغوی کوي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هغوی خپل قسمونه سپر ګرځولي دي چې د هغه په مرسته د الله له لارې نه هغوی خلک منع کوي. په دې باندې د هغو لپاره د ذلت عذاب دی. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. له الله نه د ژغورل کېدو لپاره به نه د هغو مالونه څه په درد وخوري، نه د هغو اولاد. دوی د دوزخ ملګري دي، په همغه کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. په کومه ورځ چې الله تعالی دوی ټول را پاڅوي، دوی به د هغه په وړاندې همغسې قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسو په وړاندې خوري، او په خپل فکر دوی انګیري چې په دې سره به د دوی څه کار برابر شي. ښه پوه شئ چې دوی ډېر غټ دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان ور باندې مسلط شوی دی او هغه د خدای یاد دوی له زړونو څخه هیر کړی دی. دوی د شیطان د ګوند خلک دي. خبردار اوسئ، همدا د شیطان د ګوند کسان زیانمن دي. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هغه خلک په باوري ډول ډیرو ذلیلو مخلوقاتو څخه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مقابله کوي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله لیکلی دی چې زه او زما پیغمبران به ارومرو برلاسي شو. په واقع کې الله برلاسه او زورور دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ته به هیڅکله دا ونه مومې کوم خلک چې پر الله او آخرت باندې ایمان لرونکي دي چې هغوی له هغو خلکو سره مینه کوونکي واوسي چې د الله او د هغه د پیغمبر مخالفت یې کړی دی، که څه هم د هغوی پلرونه وي یا د هغو زامن وي یا د هغو ورونه وي یا د هغو ټبر او کورنۍ وي. دا هغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو کې ایمان ثبت کړی دی او له خپل لوري دی او روح په ورکولو سره دوی تقویه کړي دي. هغه به دوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. الله له دوی نه راضي شو او دوی له الله نه راضي شول. دوی د الله د ګوند خلک دي. خبردار اوسئ همدا د الله د ګوند کسان فلاح موندونکي دي.